وی جانیا ستانه بلوګې شم جانیا ستانه بلوګې شم هره مصره کې چې د اورم پر یادونه نیکې هیلې احترامات ټولو مسافرو ته وطنوالو ته د زړه نه سلام کومه نن بیا د خپل والد صاحب خواله راغلی یم خو زمونږ پښتنو وروڼو غوښتنه کړې ده کوم چې په کینیا کې دي نو هغه قیصر دی اسرار دی جانزیب دی رفاقت دی او سم الحق دی نو هغوی ته د زړه د کومې نه سلام هم کوم او هغوی ته د خپل والد صاحب دا غزل ډالۍ کوم چې څوک په کلو کې اوسیږي څوک ښارونو کې اوسیږي څوک په کلو کې اوسیږي څوک ښارونو کې اوسیږي بعضې خلک زموږ زړونو کې اوسیږي او غم د مینې د چا زړه کې دومره زیات شي غم د مینې د چا زړه کې دومره زیات شي لیوني شي بیا په غرونو کې اوسیږي او شوګیرو سره مخ کړی مې جانان یم شوګیرو سره مخ کړی مې جانان یم هر صحت مې په فکرونو کې اوسیږي او حال د خپلې بېوسۍ به چا ته وایم حال د خپلې بېوسۍ به چا ته وایم تن بدن مې په دردونو کې اوسیږي او په جونګړه کې د خدای شکر ګزار یم په جونګړه کې د خدای شکر ګزار یم ځکه یار مې محلونو کې اوسیږي او که جانې تیکه تیکه په اور کې څه وي که جانې تیکه تیکه په اور کې کېږدي وي خوشحال به که ظلمونو کې اوسیږي قیصر خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جانزیب ته دغه ټولو ملګرو پښتنو ته د زړه د کومې سلام کوم او ښه د وباد اوسئ مسافرتیا په مسافرتیا کې خفه نه شئ الله هم خوشحاله ساته خدای هم ودان او آباد ساته که کوم زړه باندې ستاسو ارمانونه وي د خدای پاک د غیبي خزانو نه برابر کړي ملګرو نران یې زمري یې پښتانه کم از کم کینیا ته یار مزدورۍ لتلې واه او د کینیا به څونه ښکلي خلک وي څونه ښکلی نظام به وي څونه ښکلی پروګرام به وي لکه تاسو دا پنځه شپږ ملګري چې یې دا یو وروڼه ښاد آباد بریالي اوسئ ویډیو به مکمل ګورئ تاسو ته موږ د دې سیندونو د سردریاب مکمل پکې لږ لږ شاټونه اخلو او قیصر خان تا ته او ستا ملګرو ته زما په دواړه لاسه سلام دی ښه د وباد او بریالي اوسئ چې مسافر دی بیا به راشي چې مسافر دی بیا به راشي د تورو خورو مسافر کله راځي نه ډېره مننه